له خوست، هلمند او لغمان څخه ډیر بد او دردونکي خبرونه خپاره شوي. په هلمند کې د ماشومانو او ښځو په ګډون 12 کسان، په خوست کې یو تنکی ځوان او په لغمان کې یو افغان سرتیری ولې او څنګه مړه او وژل شوي دي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. له خوست څخه راپورونه دا دي چې د یاد ولایت لپاره د طالبانو د پخواني والي او د حقاني ډلې یو مخکښ غړي محمد نبي عمري وراره محمد پرون ماښام په ببرک خان پارک کې د حمید الله منګل په نوم یو تنکی ځوان قتل کړی دی. سرچینې زاویې رسنۍ ته ویلي چې حمید الله د خوست امنیه قومندانۍ ته ورڅیرمه د ببرک خان پارک په دروازه کې ویشتل شوی دی. حمید الله منګل پارک ته نږدې چاپخونه درلوده. سرچینه وایي محمد اوس ادعا کوي چې هغه ترې په خطایي ډز لګېدلی او د پیښې د لیدونکو په وینا له وژنې وروسته یې هیڅ طالب جنګیالي د نیولو جرأت ونه کړ او وژونکی په آرامه له سیمې څخه لاړ. کلیوالو منلي چې د حمید الله کورنۍ ته نن 200,000 افغانۍ ورکړل شوي دي او پرې فشار راوړل شوی چې قضیه همدلته وتړي. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې یو ټیکټر هلمند سیند ته لوېدلی چې له امله یې د ښځو او ماشومانو په ګډون په مړو کې 3 ښځې او 9 ماشومان دي او 4 نور ماشومان ټپیان شوي دي. د ګرمسیر ولسوالۍ د اوسیدونکي ناوې ولسوالۍ ته روان وو چې ټیکټر له سیند څخه په کښتۍ کې د تېرېدو پر مهال اوبو ته ولوېد. د طالبانو امنیتي ځواکونو 14 کسان ژغورلي دي. د لالګل زوی یو افغان سرتیره ضیاء الله طالبانو په لغمان کې په شهادت رسولی دی. ضیاء الله د جمهوري دولت پر مهال د لښکرګاه د 9مې حوزې امیر پاتې شوی دی چې د جمهوري دولت له سقوط وروسته لغمان ته کډه شوی و او هلته یې مزدوري کوله. د ضیاء الله د کورنۍ یو غړي په وینا هغه د تېرې 3 شنبې پر ورځ لغمان کې په شهادت ورسول شو او پرون په هلمند کې خاورو ته